غواړي چې موږ په هغه باندې کار وکړو شیروال باندې اول به شیروال ووایو چې شیروال یو ځل به دیوال ډیپلین کو بیا به ګورو چې شیروال په اړه به وغږېږو صحیح ده که نه را به سو دلته اډ نیو وال د دې لپاره مواد وټاکئ چې څه ډول مواد کاروئ بیا په دوی منځ کې څخه موږ مخکې ټاکلي دي موادو په اړه پوهېږئ چې څنګه ده صحیح ده ځکه هر وخت چې موږ کار کړی ده موادو پسې نه یې ګرځېدلي مخکې مو کار کړی ده په هغه باندې هره ورځ بیا تکرار خوند نه کوي چې هره ورځ بیا ځلې یو شی وایي صحیح ده که نه ډبلیو لیک 15 سانتي بس دی 15 سانتي متره دا هم کټ مټ د سلب غوندې تاسو ډیپینډ کوئ صحیح ده دا به عمودي ده 15 سانتي متره عمودي او عمودي خوند اوکې اوس به راسئ دیوال به ډرا کوئ زه غواړم داسې داسې فکر کوو چې دغه لاندې ټول موږ سره هغه دی بیمان دی نه شیروال دی څه شی ته بیمونه جوړو دلته بیم نه دلته خو بیمونه تیار شته دلته زه غواړم ون سټوري کې به لاندې جوړ کړو صحیح ده شیروال دا به راواخله داسې جوړ ګوره یو اټوپیر سپینډرل آی ډي ده ته پروګرام ته خپله وایي چې نومونه ورکوه او که نه ته یې خپله بیا ورکوې موږ به یې خپله ورکړو پروګرام دی نه راته ورکوي صحیح ده سنپ باند کوي چې ښه وکړی سي دا ډرا کوي ګوره دلته خپله را سره ډرا صحیح ده دا خوا دلته یم زه ډرا کوم یو به دلته ډرا کو او یو به دلته ډرا کو تاسو کولی شئ څلور خواوې هم ورکوئ زه دواړه دا خواته هم ورکوم دا خواته هم نور نه پسې ګرځم صحیح ده که نه کولی شئ بیا دغه ټول هم که تاسو سره تلخونه واوسي لاندې خاوره چې ده د خاورې لپاره چې داسې خاوره ورباندې راځي یا کله کله هلته کولی شئ دا شیروال ورکوئ او بل داسې ده چې د لیفټ نه یې تاوولی شئ شیروال نه دا دیوال دی دا ارسیسي دیوال دی خپله ټول اوس خپله مخکې ځو ورو ورو صحیح ده او بل داسې کولی شئ چې تاسو چیرې لیفټ واوسي در سره که نه لیفټ نه تاسو کوروال هم هغه ته وایي دا ترې تاو کوئ شاوخوا ته اوس شیروال څه شی ته وایي زه به یې دلته یو دیوال ډرا کړم مثلا دا دیوال دی موږ سره دلته به یو ډرا کړو صحیح ده که نه دلته سم نه برېښي دا دیوال دی زه داسې فکر وکړئ دیوال دی ښه برېښي یا دا دیوال دی صحیح ده زه ښکاري راته ښه دلته که نه یې ښه ښکاري صحیح ده یا به یې دلته دا به پیل کړو دا دواړه خواوې به دلته وګورئ که چیرې یو دیوال باندې د هغه په پلین کې قواوې وزغمي یعنې داسې قواوې وزغمي داسې چې راسي دې ته خپله شیروال وایي شیروال صحیح ده لکه استنادي دیوال شیروال نه ته اوس زه درته د دې توپیر درته اوس وګوره که په پلین کې قواوې دې باندې راځي او دغه یې زغمي دې ته شیروال وایي که د دې پلین اخوا ته راځي یعنې داسې راځي دې باندې خوا داسې لا خوا نه لکه ریټینینګ وال بیا خپله ریټینینګ وال سو دې ته که داسې قواوې زغمي بیا ریټینینګ وال ورته وایي لکه تاسو سره یو دیوال دی دا دیوال دی موږ سره تاسو یې داسې ومنئ دیوال دی خو زه دومره ښایسته نه جوړېږي په دې هغه باندې ډرا باندې صحیح ده که چیرې داسې په پلین کې قواوې وزغمي بیا څه شی سو شیروال او که د دې پلین نه خواته یعنې داسې عمود وي دې باندې صحیح ده عمود یا میله هر شی بیا ریټینینګ وال سو یعنې په زخمت مستقامت باندې کې وزغمي یعنې د دیوال زخمت چې کوم ده همدغه زخمت باندې هو که داسې وزغمي داسې مخامخ ګوره بیا شیروال سو په پلین کې وزغمي که دې پلین نه خواته دا خوا نه داسې وزغمي بیا ریټینینګ وال لکه دا دیوال ده داسې کې وزغمي دا شیروال سو او که داسې ریټینینګ وال ده بس دی توپیر دی اوس موږ سره دا چې د شیروال دی یعنې زلزلې قوه ګوره که تاسو خپله یو لوی ماډل جوړ کړئ که نه اول تاسو شیروال هغه کې مه جوړوئ ډسپلیسمنټ یې وګورئ ډېر به در سره راځي خپله دا کار وکړئ که کله شیروال تاسې جوړ کړئ ډسپلیسمنټ یې ډېر راکمیږي ورسره ډېر ځکه د دې سټیپنس ډېرېږي لکه دلته چې قوه عمل کوي د زلزلې لوډ کنه ګوره سټیپنس یې څومره ډېر دی داسې لکه خپله بیم کې موږ سره انرشیا مومنټس یې څومره ډېر وي هغومره کم داسې ډیفلکټ کېږي داسې کم کړپېدنه کې راځي صحیح ده که ښه اوس به راسو دغه دیوال به سلیکټ کړو او مش به یې وکړو یو مش به هم ورته وکړو صحیح ده دا به سلیکټ کړو د دې مش به وکړو لوډونه هماغه پرېږدو صحیح ده مش څه
وال مش ته به راسو همدغه اته څلوېښت پرېږدو صحیح ده ښه د وال مش موږ وکړو نور مش موږ سره سوی دی اوس به راسو ډیپاین ته که تاسو د شیروال لپاره ډیفالټ ډیزاین کمبینیشن دلته به راسئ شیروال کانکریټ دا به موږ ته جوړ کړي صحیح ده اوس شیروال موږ ډیزاین کوو که نه د شیروال ډیزاین لپاره مهمه ده درته چې ته نومونه ورکړې لکه دې پیر ته خپله نوم ورکړې دا به کلیر ډسپلی کوم دا به سلیکټ کړې ګوره موږ سره نه ده سلیکټ سوی اوس سره سلیکټ سوی دلته راته لیکي خپل دې ځای کې دې ته به خپله نوم ورکړئ چې پروګرام یې وپېژني صحیح ده رابسې اساین مینو ته دلته ورته ووایه چې پیر لیبل موږ سره یو پیر لومړی پیر اخوا ته داسې نومونه ورکړه ټولو ته نومونه ورکولی سي ټول یو ورته دي ټولو ته پی او پی او ورکړئ صحیح ده یو ډول آباد او دا شیان لري سمه ده زه دا یو نوم ما ورکوه ده دې نورو ته تاسو ورکولی سي خپله نومونه صحیح ده دا موږ سره پیر دی لکه ولاړه برخه ده او که سپینډرل وای را سره بیا داسې بیا هغه ته سپینډرل نور پوهېږو نه اوس یوازې پیر ډیزاین کوو بیا وروسته ګورو صحیح ده دلته که موږ کوروال جوړ کړی وی دلته که بیا یو ور وای را سره بیا سپینډرل دلته راتللی اوس مو سره نسته همداسې پرېږدو صحیح ده بیا ګورو صحیح ده وروسته به لاړ شو ښه چې کله د پیر دلته جوړ کړو اوس به راسئ انالیسس رن کړه د دې هغه لپاره د دې هغه لپاره رن شو را سره اوس ګوره انالیسس کله رن شو اوس کولی سي تاسو مومنټونه وګورئ په ټول هغه کې انالیسس خو رن نه کوي هېڅ شی هم نسئ ډیزاین کولی ځکه چې ته مومنټ ونه لرې نو څه شی به ډیزاین کوي دلته وګوره پریم په پریم کې موږ مومنټ نه ګورو مخکې مو چې په پریم کې مومنټ کو ته هغه په هغه کې راته که نه بیمونو او کالمونو کې اوس که تا ته پکار یې دا هم سلیکټ در سره پرېږده او که اوس موږ سره پیر پکار ده نو پیر به سلیکټ کړې ځان سره صحیح ده که دا درته پکار وي ښه خبره ده که نه وي درته اوس دلته ګوره پیر کې مومنټ در سره راغلی دغه دا پیر کې مومنټ دی در سره ګوره بټم نه ټاپ ته داسې راځه ګوره ورته څومره دی در سره کیپ سینچ کې ده دې کې دا مومنټ څه مفهوم پاتې کېږي خدای نه ولې په دیوال کې در سره مومنټ نه راځي 10 متر ډیفلیکشن هغې ته ورکړی شي درته ښیم او بیا ښه اوس صحیح ده 15.8 ټن ضرب متر دی ښه اوس ګوره تاسو چې شی ګوره تاسو ویلې انیمیشن یې درته ښیم د کوم لوډ له امله اوس وګوره د کوم کمبینیشن له امله د دې کمبینیشن له امله به وګورو د دې کمبینیشن له امله اوکې که اوس سټارټ انیمیشن بله خبره ده زلزلې لوډ موږ لا نه فکر کوم دی که زلزلې لوډ نشته باید زلزلې لوډ موږ ورکړو صحیح ده که نه چې دا خوا نه خو لوډونه راسي د زلزلې لوډ لپاره به راسو ډیفاین ته سټاټیک لوډ کیزز ته دلته به ایرت کویک په ایکس باندې ورکړو صحیح ده دلته به کویک راواخلی او دلته به راواخلی یو بي سي 90 اډ به یې کوي دلته راسه په ایکس باندې موږ سره راځي صحیح ده او ټایم پیریډ سی ټي ضریبې څو ده د کانکریټ لپاره 0.03 دلته سایل پروفایل ټایپ به موږ اس ډي راواخلو سټیپ سایل پروفایل ټینګه خاوره دی موږ سره او سیزمیک زون پکتور موږ 0.3 راخلو د جلال کوټ لپاره صحیح ده دا راخلو ادر پکتورز امپورټنس پکتورز ده دغه لکه موږ سره عامه ودانۍ ده که چیرې موږ سره وروژنې ودانۍ وي هغه لپاره 1.25 نیول کېږي یو بي سي هغه کې مې درته ښودلي وو صحیح ده اوس موږ داسې فکر کوو چې موږ سره ټول ګټې ودانۍ د یو ورکوم او ریسټرین پکتورز ده د کانکریټ پریم لپاره 15.5 نیول کېږي یا نور هغه ټایپونه دي سپیشل ایم آر اف ده اس ایم آر اف ده آی ایم آر اف ده او ایم آر اف هم درته ویلي صحیح ده او د کانکریټ پریم لپاره 15.5 یا نور کوم ډول پریم ته ولري هغه له مخکې ته ورته نیسي او بل سټوري رینج د بیز نه ونیسه ان تر ټاپ سټوري پورې راځي سره اغېزه کوي صحیح ده اوکې ته خپله ورته کمبینیشن جوړه یا ورته وایې چې اډ ډیفالټ ډیزاین کمبینیشن بیا به تا ته زلزله هم ونیسي صحیح ده اوس چې که جوړ کړی وي د زلزلې لوډونه به هم کې نیولي وینې نیولی ده کې کوم کې نیولی دغه کې دې نوم به ور بدل کړو صحیح ده ډیډ دی لایو دی او ارتکویک ایکس صحیح شو که نه
اوس راځو انالیسیس بیا ران اوس راځو ډیپام شیپ وګورو صحیح ده ډیپام شیپ هماغه ارتکویک نه به وګورو صحیح ده دا خپله د ارتکویک نه ده ګوره پاس ډسپلیسمنټ ګوره او دلته ګوره څومره بدلون کې راغلی دلته وګوره 0.002 دومره خبره کې ودانۍ جوړېږي څه خبره سمندر د انجنیر صاحب هغه ټول شروعات څومره چې شروال ګوره د دې اغېزه دلته لیدلی شي ته پاس وګوره او لاندې وګوره صحیح ده که نه ښه اوس ځو مخته ځو دې پیر ته خو مو نوم ورکړی و صحیح ده پیر ته مو نوم ورکړی و پیر لیبل وګورو پیر لیبل ښه ولې نه راته ښایي اوس ورته وښیم ښه دا هغه نه ښه پیر لیبل دا ځل زه پیر اکسیس هم ورته وایم ښه په پیر اکسیس کې یو څه خبره ده که اوس را پیر اکسیس کې خبره دا ده چې د دې دریم اکسیس یې دا ولاړ دی ښه ولاړ دوري ته ده زیډ په زیډ سره موازي ده دلته خپله وګورئ ښه دا دریم محور ده توپیر یې دا دی دا دوه محورو کې کار کوي ګوره چې کله ام درې ورته وایي نو بیا د دې په شاوخوا به داسې مومنټ وي در سره په هغه کې دا خبره ده دا دوه دی ګوره درې داسې ولاړ دی صحیح ده که نه نه درې هماغه دی هغلته دا خو یو دی دا یو دی نه څه دی صحیح ده زه ترېډي ته لاړ شم وینې درې موږ سره داسې ده داسې ده هماغسې ده کټ او هغه داسې ده پورته دی سور پورته دی او سپین داسې دی سپین دویم دی که نه بل دریم دی سپین د ایکس محور ده ابي د واي په محور باندې بي چې ده ابي هماغه لیکي بي دریم څه ده د وای سره موازي د اوبو فرنګ اوبرنګ ښکاري که نه ښه اوس راځو هغه ته ډیزاین ته به یې لاړ شو صحیح ده که نه نور خو د دې هغه ډیزاین سره بلد دي د دې ډیزاین سره صحیح ده خو دا داسې انیمیشن تا دا ولې دا کمپیوټر خپل سر کله کله لګیاست دا انیمیشن صحیح ده فاست مې شیرول ورکړي چې څه کېږي نه بیا خو به بیا ډېر کم به راځي زموږ موخه دا ده چې تاسو پرې پوه شئ بس نور څه کوئ بیا پاس هم ورکولی شئ هرې خوا ته ورکولی شئ صحیح ده که نه ډیپام شیپ به یې وګورو او پلین ښه اوس راځو د دې ډیزاین باندې خو پوهېږئ چې ډیزاین کمبینیشن ورته انتخاب غواړي ورې اول خو دې نظام خلاص کړئ دغه وکړه وخت هم کم نیسي بیا بل بیا زیات وخت نیسي او دا به ختم نشته دې نه خو خلاص شو د یو ډیزاین دی صحیح ده اوس راځو شیروال ډیزاین ته شیروال ډیزاین ته څنګه کوئ ګوره دلته راشه ډیزاین ته شیروال ډیزاین سلیکټ ډیزاین کمبینیشن یو ځل به کمبینیشن ورته انتخاب کړئ خپل کمبینیشن راخلو ښه دا نور بیا بیخي موږ ځوروي څه خپل کمبینیشن دا دی که نه کټ کوم ښه کمبینیشن ته ورته انتخاب کړئ د شیروال لپاره اوس دلته راشه ډیفاین پیر سیکشن پارچیکینګ که ته چک کوې خپله چې کوم سیخان تا کې اچولي خپل هغه چک کړي چې دا در سره کار کوي که نه داسې بیا ورته ووایه چې ما سره دا هغه دی یا ته خپله دا سلیکټ کړه داسې سلیکټ شیروال ډیزاین بیا اساین پیر سیکشن ته راشه دلته درې خبرې دي جنرال دا یونیفارم رینفورسینګ پیر هغه دی سیکشن دی دلته سیکشن څه ده په دوه برخو درته ویشي یو ټاپ دی یو بټم دی صحیح ده جنرال کې عمومي خبرې او دلته څه ده دواړه پاس ولاندې یو ډول دی او په دغه د کمپریشن تنشن باندې زه سم نه پوهېږم چې څه خبره ده ښه داسې یو شی درته لیکي خو دې نه وروسته بیا ډیزاین هم درته لکه سمپل درته لیکي کمپریشن تنشن خو نه پوهېږم چې دا څه خبره ده دلته صحیح ده که نه
ځینې شیان دي هغه به پرېږدم. ښه دا به سلیکټ کړو. که ته داسې ورته وایې چې یونیفارم رینفورسمنټ پیر سیکشن ته خپله هغه ورکوې لکه داسې خان دی ما سره اوس لکه بار سایز ګوره داسې خان به بیا سم نه پېژني. ښه هلته وګوره زه بیا به درته وایم چې ولې نه پېژني. بار سایز لکه 1 نمبر مخکې 8 نمبر ته ما واړوه. سپیسینګ ما ورکړه 12 او کلیر کور ما ورکړه پر بار 1 دانه 1 انچ مې ورکړی. د دې سیکشن دا ډول ده. ښه د دې مطلب دا دی چې موږ سره داسې سیکشن دی د دیوال بیخ ته سیکشن. ښه دلته سې خان دی موږ سره دا یو داسې فرض کوئ چې داسې خان دی. صحیح ده داسې خان دی لکه پاس نه لاندې پورې هو داسې دغه ولاړ سې خان دی ولاړ. دا اوس وګوره دغه منځ کې سیخان سي دي دغه بار سایز دغه دی. صحیح ده دا دی دا بار سایز موږ ورکړه او سپیسینګ موږ څومره ورکړو 12 انچه یعنې دې بار نه ونیسه تر دې ځای پورې 1 فوټ دی. صحیح ده دا ډرام سم کار را سره نه کوي. ښه زه تاسې ومنئ چې 1 فوټ دی داسې 1 فوټ. او بل راځو بار سایز اینډ کارنر په کارنر په اینډ کې لکه دغه کونج کې یو سیخ دی دلته دی او دلته دی دلته دې ته اینډ کارنر وایي. بیا ته ورته وایې رینفورسمنټ ټو بي چیک تی چیک کوې او که ډیزاین کوې موږ ورته وایو چیک یې کړه. موږ ورته وایو چې دا چیک کړه. اوس دلته راغله چې 9 نمبر 12 همغسې خان او دا اوس موږ ورته وایو چې دا موږ ته چیک کړه. صحیح ده که نه سیکشن هم ورته وروپېژنده. اوس راسه ورته وایه رن ډیزاین ته ووایه چې ډیزاین اوس وګوره تا ته ډیزاین دلته وګورئ تا سیکشن ورپېژندلی و که نه چې هغه دې ورته ویلی چې دومره سیخان دي ما سره 12 انچې په منځ کې فاصله ده. اوس دلته تا خپله ریشیو یې درته ښودلې ده او بل درته ویلی دی چې ډیمانډ پر کپیسټي څومره ده بیخي کم ده 0.02 په ټاپ سیکشن کې پاس او په بټم کې څومره ده 0.03 یو بیخي در سره ښه کار کوي. بل راځو شیر ډیمانډ پر کپیسټي دا معنا مخکې موږ درته ویلي ښه یوه پایه ده در سره که نه ته د سپیکر وکړه دا موږ سره یوه پایه ده دا 20 کیلو نیوټنه بار زغملی شي 20 کیلو نیوټنه ګوره 20 کیلو نیوټنه بار زغملی شي. صحیح ده اوس 20 پر 20 باندې وویشې که نه اوس وګوره که 20 کیلو نیوټنه په دې باندې عمل وکړې 20 کیلو نیوټنه تقسیم پر 20 باندې سي مساوي به له څو سره سي 1 سره. نو که داسې یو حالت کې ته واوسې نو دغه پایه تا سره کار کوي خو سیف نه ده یعنې که لږ هم بار زیاتېږي تا سره له منځه ځي خو که دلته کم بار عمل وکړي یعنې 15 وکړي 15 تقسیم 20 یو نه کم راځي که نه 0.2 راځي نو بیا ته داسې وایې چې ډیمانډ پر کپیسټي کم دی نو دلته سیفټي فیکټور په پام کې نیول سوی او که یو نه زیات وي نو بیا ناکامه ده درسره. صحیح ده دلته هم هماغه خبره ده. اوس زه ورته یم اوورراید یې که راته زه چې کوم نه څه اوورراید دا چک دی ته ورته وایې چک نه ما ته ډیزاین اوس وګوره رینفورسمنټ ریشیو درته ښیي په دې کې چې څومره سیخان دي د هغو مساحت د مختې په مساحت باندې وویشه دا تا ته خپله رینفورسمنټ ریشیو ده یو نسبت یې درکړی ده. اوس وګوره پس دا خو چې څومره سیخان دي اچولي هغه ریشیو درته ښیي خپله یې دلته درته ښودلي که نه ریکوایرډ رینفورسمنټ ریشیو ضرور دومره دي او چې اوس کې پراته دي دومره دي بیخي اوس ډېر کې پراته دي که نه اوس ډېر دي که ضرور دومره دي یعنې دومره سیخان هم چې ریشیو ولري د تا کار کوي خو اوس دومره سیخان دي کې په دغه سیکشن کې البته مساحت په اړه باندې کېږي ریشیو دا معنا چې دې مکتب چې څومره سیخان پراته دي که نه د مکتب مقطع کې دا درته ښیي ښه تاسې بیا خپله وګورئ زه دا سیکشن بېرته درته ښیم ښه اوس دلته سم ډرا کېږي نه دلته به سیخان پراته وي که نه د دې ټولو مساحت ایریا ټول سټیل بار په ایریا چې شی دا د دیوال په هغه باندې سیکشن ایریا
دې باندې وویشه دا درته هغه د رینفورسمنټ دا ریشو درکوي صحیح ده دلته اوس دا ډراس هم کار راسره نه کوي زه نور د نور هغه به درته ښیم صحیح ده اوس راځو دلته دا څنګه ریشو دی که نه ټاپ او پاس او لاندې درته ښودلی ډیفاین به یې کوو موږ ورته ارټ پیر سیکشن دلته اوس وګوره زه خپل هغه سیکشن درته ښیم دې ته نوم ورکوم اس سیکشن دی سټارټ فرام په لومړي پوړ کې دی راسره که نه په یو اوس وګوره موږ سره دغه سیکشن دی اوس وپوهېدی مخامخ څه څه دا خو یاده شو دا خو داسې سیکشن دی داسې چې پراته داسې داسې دغه که تاسې بیا خپله پیدا هم کوئ دا دیوال ده داسې ما به مخکې داسې فکر کوه ما ویل چې دا سیکشن داسې ولاړ دی داسې راته راخیستی خو زه هغه خپل هغه لامل درته ښیم چې دا هغه نه ده دا معنی نه ولاړ نه دیوال نه ولاړ دیوال دا پروت و داسې دیوال دی ښه زه هغه لامل درته ما مخکې تر ډېره داسې فکر کوه دا سیکشن ده دا موږ سره هو که نه دا موږ سره دیوال دی که نه دا سیکشن څنګه ودرې دا دیوال دی ما به مخکې فکر کوو که دا سیکشن دا دی را سره ما به داسې تاسو اوس هم داسې تصور کوئ چې دا سیکشن دی نه دا نه قدم دا خطر دا نه د بنی نه خو زه هم درته وایم چې تاسو داسې تصور کوئ اوس داسې خو تصور نه کوم ښه صحیح ده دا سیکشن دی موږ سره دا سیکشن پاس سیکشن ده پاس دغه هو دا سیکشن دی موږ سره صحیح ده ټاپ لکه که بیا هم تاسې نه منئ بیا به زه درته چلو مخیم چې دا سیکشن دی را سره دا اصلا پاس دی داسې قدم دا خطر دی بس آی ورته وایي دا خطر دی را سره اوس داسې خانو کې تاسو بدلون راوړلی شئ اوس وګوره 12 انچ نمبر ته ورته وایه دا را کم ټاپ بټن چې شو دی ټاپ بټن زه درته وایم اوس دا دریم نمبر ته راټیټ که صحیح ده او دلته راسه چک دریم نمبر ته چک کوم بیخي کم شو او اپلای ټو آل باندې دا به م راکړم دا به څه وکړو دا به م دریم صحیح شو ډېر کم شو راسره که دا چارجر خو انجینر صاحب کوي اوس دا پیر سیکشن موږ ورته وښودو ورو مې پېژانده دغه اوس راځو دغه ډیزاین کوو صحیح ده ګورئ چې کوئ را سره ډیفاین پیر سیکشن پر خدا خو مې وپېژنده جنرال ته به راسئ ګوره سیکشن اټ باټم په لاندې کې او سیکشن اټ ټاپ په ټاپ پاس ورته وایي رینفورسمنټ ټو بی چیکډ صحیح ده اوکې ګوره پاس او دواړو ته د سیکشن ورکړه اوس راځئ بس ډیزاین سوسو ډیزاین شیروال ډیزاین او ریشو ته ګوره څه وایي 25 نه 21 راښکته اوس وګوره څومره راکښته شوه مخکې څه وه مخکې 0.02 وه لکه دومره ریکوایرمنټ اوس 0.2 دومره دی صحیح ده کمه شوه راسره که نه تاسو داسې سیکشن ورپېژندلی شئ خو کار در سره کوي ښه کار در سره کوي ځکه لوډونه دومره ډېر نه دي راسره که دلته ایرر میسیج درکړه بیا کار نه کوي ډیمانډ پر کپیسټي چې یو نه زیاته شوه بیا در سره کار نه کوي ښه تا دا ویل که نه دا دغه دی ښه دغه ټاپ لیک دا دی ښودل که نه د ټاپ بټن کومې خوندې څه فرق کوي څنګه د ټاپ او بټن کې څه فرق دی شکل کې زه تر دې ځایه پوهېږم سادات صاحب ښه یو ټاپ سیکشن دغه سر کې دی ښوده که نه ټاپ خبره دلته کوي دلته چې کوم سیکشن دی در سره څومره څخه نه راایستلي پاس دلته د هغه ته څومره لنډه موږ چې دا داسې لاندې نه مومنټ ډېرېده که نه داسې هغه ټاپ هلته وګوره او بیا دلته لاندې چې کوم ځای کې مومنټ کم وه دغه خبره راته کوي او بله خبره دلته داسې ده موږ ته خپله هغه راته ښیي لکه ټاپ لیګ او بټم لیګ تر دې ځای زه پوهېږم ښه نور زه نه پوهېږم دومره لکه دا موږ سره دیوال سیکشن دی که دا خو موږ ته سیخان وشمېرل خپله هغه سیخان دی پاس صحیح ده دا ټاپ لیګ او بټم لیګ دا راته ښیي چې دی داس دمه
بیرته ډرا مې ایسته کړه کنټرول زه کنټرول زیډ باندې بیا ډرا نه راځي لکه داسې خام خو داسې ټکي ټکي دلته سم کېږي نه که نه رنګ یې تخي د ښځه داسې سیخ چې مونږ اچوو داسې جال به جوړوو که نه اوس خبره دلته د کېدای شي دغه ټاپ لیګ وي صحیح او بل یې څه د بټم لیګ یې دا خوا وي اوس زه د دې په اړه سم معلومات نه لرم چې اخواته یې ټاپ لیګ ده او که دا خواته یې ټاپ لیګ ده کېدای شي تر ډېره زه فکر کوم چې ټاپ لیګ اخواته یې بټم لیګ دا خواته یې لیګ دا خواته یې نو داسې خان چې تاسو شمېرئ دا بیا په هغه دی انچ مربع پر فوټ باندې دی په یو فوټ کې یعنې دومره انچ مربع 0.215 وي هر څو فوټه لوړوالی در سره لري دیوال هغه به درته معلوم وي که نه او په یو فوټ کې درکړي هغه په هغه کې ضرب کړه په هغومره د دیوال لوړوالي کې مثلا موږ سره د 3 متره لوړوالی لري دا فوټ ته واړوه په 3.28 کې ضرب کړه چې هر څومره فوټه راغی هغه په دغه کې ضرب کړه نو په ټول په دې ټول یو لوري کې به درته هغه درکړي د دې سیخانو مساحت به درکړي صحیح ده که نور خو شیروال کې څه شی نشته دا موږ څنګه پرنټ کوو دا کومه خپله ډیټا ټاپ سیکشن دا دی ګوره مثلا ټاپ هماغه سیکشن دی هغه دی که نه پرنټ ودرې بټم سیکشن دا دی اوس ته ورته وایې ته ودرېږه چې ټاپ سیکشن ښه اوس دلته بدلون هم نه کړی دا خو ډیزاین دی پیر سیکشن ټایپ دی ها دلته بدلون نه راځي وروسته بیا بدلون که راولئ اوس خو دا ډیزاین سو صحیح ده کوشش دلته دغه قطه ده اوس قطه خو به نه وي قطه خو نه ورکوي څنګه خاطر دا لکه موږ څنګه هغه داسې رایټ کلیک په هغه باندې کوو که نه هماغه یې راخیسته په دغه ځای په دې ځای کې موږ ته دا شی ښودلي ځکه مومنټ یې موږ ته دلته ښودي که نه ټاپ او بټم هماغه خبره اوس دا خبره وه شیروال که تا څه ویله چې څنګه ده لکه پرنټ دا موږ غواړو که پرنټ کوو دا ټوله ډیټا چې موږ کوم کار کوو شیروال د ډیزاین دلته دغه خاص پرنټ کوي دا وایي یا بله ورغه چې موږ لاس دا موږ کولی شو پرنټ وکړو ګوره دا هر شی پرنټ کولی سي چې دلته اوس در سره راغله لکه دا موږ چې خلاصه کړله خو بل کېدای سي دلته موږ سره د دې ریپورټ هم جوړ سي که نه سمري ریپورټ کریټ د شیروال ډیزاین دا ریپورټ وګورو دا به وګورو چې څه شی کې راغلی صحیح ده پرنټ فایل کوم ځای ته به یوس ډیسکټاپ ته به یوس صحیح ده TXT فایل جوړېږي خو به ګورو چې څه شی موږ ته جوړوي ښه دا د ټوله ډیټا لیدلی سي داسې یو TXT فایل یې درته جوړ ټاپ لیګ او بټم لیګ او هماغه سیکشن که ته چیرې کاپي کوې هماغه ځینې کاپي کوې هغه پرنټ کولی سي صحیح ده نور کمپازیټ کوم فوټوګرافي شي کمپازیټ مې ولې درته ونه کړ کمپازیټ مې چې هماغه سټیل هغه کوم درته کمپازیټ ګوره کمپازیټ بیم مې درته کړی تر کومه ځای چې زه پوهېدم شیروال چې تر کومه ځای زه پوهېدم دا د درته ومې که دې نه اخوا زه خپل هم نه پوهېږم او برسټیل پرنټ مې درته وکړه او ودرېږه که نه زه د خپل شیان درته ښیم درته ویې شمېرم او کانکریټ پرنټ مې درته وکړه یو سټیل جوس دی چې شی دی هغه خپله زه نه پوهېږم چې شی 2D فریم 3D فریم سیف 2D او 3D بس سیف مې هم درته کار وکړو نور صحیح ده او بل ښه سپینډرل خبره کوي سپینډرل کې زه درته سیخ رایستلی سم خو هلته یوه خبره داسې ده زه هغه خبرې ته به هم ورسېږي تاسو نو ډېر شلی درته وبه یې کړم صحیح ده اوس په سپینډرل درته دا به سلیکټ کوئ او دا به مش وال پار اوپنینګ دا اوس موږ سره سپینډرل څه دې ته به نوم ورکړي ښه ښه دې ته مخکې مې ښه پیر ګوره خپله ټوټه څه دې ته یې یو نوم اخیستی دې ته به هغه یو نوم به ترې ایسته کړو صحیح ده که نه
فريده نن به اوس خو به نن نه وي زه نه به وي زه اوس زه نشته یم سپینډرل لیبل ورک دا مثلا موږ سره سپینډرل زه نور خو هر شی صحیح بس په سپینډرل کې زه سیخان را ایستلی سم ښه خو دا سیخان چې هلته ټاپ و بټم راته ښیي هغه زه سم نه سم تصور کولی اوس به درته وایم نو څه سو شیروال ډیزاین زه نور خو سم اوس ډیزاین دی لکه سم نه پېژانده دا وفیه او خو څه خدای فکر کوم سم وبه ګورو چې دی پېژندلی که نه ټاپ سټیل او صحیح ده ګوره دا اوس موږ ته په خپله سپینډرل کې راغلی دلته تاسو راسئ شیروال دا دی که نه د خپله ډسپلی ډیزاین انفو وګورئ پیر لانګیچیوډنل رینفورسمنټ دا رینفورسینګ راته وښودل صحیح ده جنرال یونیفارم رینفورس اوس موږ ګورو هغه ګورو سپینډرل لانګیچیوډنل ګورو صحیح ده سپینډرل کې کېدای شي اوس دا سپینډرل دا به دا به داسې چې نن بس همدا وي اوس زه خپله یوه ستونزه دلته لرم چې دا سم تصور کولی نه شم او دلته بیا خبره ګوره که دغسې وي لاندې دلته شته که نه دلته پاس نشته دلته بیا پاس شته دلته لاندې نشته څه فکر کوې چې دا به څنګه اچولی شي نیمه پر به لاندې یعنې پاس نیمه پاس همدا خبره ده که نه چې سم تصور وکړئ ښه دا د سپینډرل ډیزاین و دې کې بیا خپله هم ښایي تصور یو وخت خو به پوه شئ صحیح ده که نه دا چې یو چا نه هم داسې لږ پوښتنه وکړئ بیا پوهېږئ ځکه یو چل دې زده وي چې والا داسې کار کېږي نور پوهېږئ صحیح ده که نه حکمت صاحب منصور صاحب تاسو دلته اوس رایټ کلیک وکړه اوس دلته درته وایي چې ټاپ سټیل انچ مربع باندې ګوره دلته 0 0 ده کېدای شي موږ سره دا ټاپ سټیل وي صحیح ده او بټه مې بیا څو راته ښودلی دا ښایي ښایي بټه هم راته ښودلی وي 0 ګوره لیفټ دا ګوره دا لیفټ سو بس صحیح ده زه کېدای شي دا ستونزه مو وسل دا موږ سره لیفټ سو صحیح ده او دا به بېرته پین راواخله دا موږ سره لیفټ سو صحیح ده ښه لیفټ دا سټیل سو او رایټ را سره دا سو رایټ ګوره مخامخ هلته دا هم راته لیکلی صحیح ده او دغه یې ریشو ده بیا سیکشن ته راځو بټم سټیل لاندې دا موږ سره ټاپ دی ښه بټم کې لیفټ څو دی را سره 0.1 څلور دېرش بټم لیفټ او دا رایټ بټم ورته وایه رایټ بټم بیا دلته 0 دی صحیح ده بټ ښه دغه موږ سره بټم سو دا لاندې او دلته څه ده هغه سو سیخبندي به دلته به دلته یې نه ده ښودلې که نه چې د دې سیکشن یې دلته وړلی سیخان ته بیا څه وایم چې دا ډیزاین هلته سیخبندي څه وایم چې درته جوړې کړي نه څه وایم نه یې کوي درته نو هر شی خوب هم نه کوي یا زه خو فکر نه کوم چې هلته یې درته وښایي یا تاسو خپله وګورئ کېدای شي هغه شی کې پیدا صحیح ده کور ټاپ رایټ اوس دا ټول لیدلی شئ بس به یې دومره که نه نور خو څه شی پاتې نه شو ودرېږه لږ څه وګورئ نور څه شی دي ښایي دا خو یو ځل وسو نو بس ښه منول نه څنګه ګټه اخلي د انجینر صاحب ویلي دا هیلپ هم کې وایي صحیح ده که هیلپ ګوره ډاکومنټیشن ان ټوټوریل ته راسه دلته د څه شی په اړه چې ته معلومات غواړې ټول شته در سره ریلیز انفارمیشن نور یا شیروال به وګورې یا ټوټوریل ګورې ګوره دا وګوره خو بشپړ معلومات دي ته کولی شې دې نه ګټه واخلې دلته وګوره دلته خپله یو ماډل یې کار کړی ده سر تر پایه پورې پوه شوې او سر تر پایه دا وګوره در سره ډېره مرسته کوي وینډ لوډ هم کې نیولی ده ښه یو ویریفیکیشن ته راسه ویریفیکیشن څه شی دی لکه چا په یو لاس باندې کار کړی ده که نه د هغه توپیر له سافټویر سره کوم دی ګوره دلته وګوره دا خلک ښیي او دا خلک ته یو بل شی به وګوره منیول ډیزاین او که نه دا به مخکې مخکې هم درته ویلی ورټیکل لوډ ټیپیکل فار آل لیولز دا خو ټول لپاره یو شی ورکړی دی ورکړی ده دلته د جدول اوس وګوره
لیټرل ډیسپلیسمنټ اټ روپ کې چې چا دغه اړخیزه بې ځای کېدنه چا پیدا کړې ده په ټپس باندې یو ټکی 4.5 راغلی که نه بیا ویلسن اینډ حبیب الله چې کار کړی ده یو ټکی 4.5 ګوره ورته راغلی دی سره حبیب الله مسلمان ډاینامیک او دا بل چې هو که نه خامخا وایي ګوره کمپریسن پرزنټ فار سټاټیک لیکچر لود بیا ایکزل فورس لپاره دلته نه 0.9 دا ګوره کټ مټ راغلی دي صحیح ده خو ځینو ځایونو کې توپیر هم لري داسې نه ده چې توپیر به نه لري دا هم یو شی راغلی دی ګوره دلته بیا توپیر لري دلته وګوره 314 ده او دلته وګوره 327 او دلته 314 دا حبیب الله ګوره د دې ځوابونه ډېر دې سره ورته دي صحیح ده مسلمان دی دا ګوره مسلمان خان دی چې نوم یې حبیب الله دی دا وګوره 5.9 دلته 5.8 راغلی ویلسن اینډ حبیب الله چې کار کړی ماکسیمم روپ ډیسپلیسمنټ دا یو ریپلیکیشن څخه او بل د شیروال ډیزاین لپاره ته ګورې شیروال دلته وګوره ټول لیدلی شي صحیح ده خو موږ به دلته بل چېرې لاړ سو مینول ته به لاړ سو مینول کې ویلکم انالیسس مانل ښه دا هم لیدلی سر شي کانکریټ پریم ډیزاین ته راځو کانکریټ پریم ډیزاین کې یونیفارم بلډینګ کوډ دا او داسې نور کوډونه دي امریکن کانکریټ انسټیټیوټ انټرنیشنل بلډینګ کوډ دا ټول لیدلی شي موږ به دا یو خلاص کوو دا صحیح ده دا ټول لیدلی شي چې مینول څنګه کار کیږي ټول له دغه فورمولونو نه خپله ټپس کې ګټه اخیستل شوې دلته وګوره څه فورمولونه خو د شیان اوسې دا ډېره ښه ده بس دغه یې مینول دی صحیح ده اوس تاسو داسې کولی شئ دا هم ځان سره یوسئ فایل ته راځئ دلته ورته یې سیو کاپي او بل داسې هم کولی شئ چیرې د انسټال دی که نه د ټپس هلته خپله دا ټول شیان ستا هغه ځای نه واخلئ ښه ده دې ځای نه هم کولی شئ داسې یوسئ او بل بس به یې دومره کړئ نور خو څه شی پاتې نه شته بس به یې دوه وروسته